نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مس احدکم ذکره فلیتوضا. په پتا سو کې چې یو چا خپل عضو تناسل لاس ورولو، لاس وسره ټک شو، نو دا د سماج شو دی بس کوي او داس دی حدیث کې دا را روایت کی صحیح ده جی. دا ډېر اهمه مسله شو. نو دا خو اکثر په مانځ کې مطلب دا انسان دی کمزور دی، عاجز دی، خرختی کې سړی ول لاس وروړي. نو دا دی حدیث کې دی نه معلومیږي چې او د سماج شو صحیح ده جی. نو اوس مسله یاد ساتئ چې څومره فقها دي پای کې بعضې فقها دا وایي چې اودس ماتېږي په دې سره، په هغه څه شرایط ورسره لګوي، څه قیودات ورسره لګوي، وایي چې بغیر د کپړې نه ورسره لاس ټک شي، بغیر د کپړې نه، نو بیا په دې سره اودس ماتېږي. بغیر د کپړې نه کپړه کې ټک شي نو څومره د هغې او د دې د لاس په منځ کې خو حایل راغی، رکاوټ راغی، نو بیا اودس نه ماتېږي صحیح ده جی. بعضې فقها داسې وایي. زمونږ احناف، زمونږ چې کوم احناف دي ائمه حنفیه، د هغې په نسبت باندې په دې سره اودس نه ماتېږي، په دې سره یعنې زموږ چې کوم مسلک دی هغه دا دی چې په دې سره اودس نه ماتېږي صحیح ده جی. که په مانځه کې ورسره لاس ټک شي او که د مانځه نه بغیر ورسره لاس ټک شي، تر هر څنګه یي په دې سره اودس نه ماتېږي. خو ها البته شرط پکې دی، شرط دا دی چې ستې راوتي نه، که په لاس ټچ کېدو سره ووتله دي نو ظاهره خبره د لاس ټچ کېدو په وجه خو اودس مات نه شو، خو داسې چې ترې راووته په دې باندې بیا اودس ماتېږي صحیح ده جی. او نو دغې نه علاوه چې دی صرف یو صحابي دی حضرت علي رضی الله تعالی عنه، هغه فرمایي، هغه ته چا ووایي نبي علیه الصلاۃ والسلام داسې روایت دی، یو صحابي را نقل کړی دی بصرا رضی الله عنه، نو هغه وایي زما دپاره دا یو څیز دی چې زه پوزې له لاس ووړم او که غوږ له لاس ووړم او که دې له لاس ووړم، زه په دې کې څه فرق نه محسوسوم. څنګه مې دا پوزه د جسم یوه حصه او یو ټوکړه ده، غوږ مې د جسم یو ټوکړه ده، داسې دغه هم د جسم یو ټوکړه ده صحیح ده جي. یو صحابي ته چا ووایي چې داسې مسله ده چې دې له څوک لاس ووړي نو اودس یې ماتېږي، نو هغه ته وایي چې ته دا دونه ګنده څیز ګڼې، نجس یې ګڼې، ناپاک یې ګڼې، نو بیا ځان نه کټکې ولي نه نو معلومه دا شوه د دې روایاتونه چې دا خو هم د جسم یو پوز دی، لکه څنګه چې پوزه دا سترګه دا غوږ دی، نو په لاس وړو سره اودس نه ماتېږي صحیح ده جی. دا د ائمه احنافو دلایل دي، نور هم ډېر ښې دلایل دي، خو بهرحال دونه کافي ده. نو زموږ په نسبت باندې یعنې زموږ مسلک دا شو، زموږ په نسبت باندې مسله دا شوه د احنافو مسله، کوم مذهب باندې چې مونږ یو، زموږ په نسبت باندې دا مسله شوه چې په لاس ټچ کېدو سره اودس نه ماتېږي، که هغه نارینه دي او که زنانه دي، نارینه دي او که زنانه دي، لاس وړو سره اودس نه ماتېږي صحیح ده جی. بس دی. اوس دا لږ بند کړه، یو مسله ته کومه پرونه یو مسله پاتې شوه د استنجا.